ډونالډ ټرمپ وروستي اقدامات د نړیوالو قوانینو په اساس باندې څه ډول اقدامات دي؟ مننه. لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګورئ، دغه عمل د ښاغلي ټرمپ یا په ټوله کې د امریکا نړۍ ټوله په نړیوالو اصولو حقوقو بین الدول باندې په اعلامیو باندې منشور د ملل متحد خپله سازمان د ملل متحد کنوانسیونونو میثاقونو په دې باندې ډېره بې اعتماده کړله. یعنې داسې یو ثابته کړله چې نړیوالو اصولو مقررات د زبرځواک هېوادو لخوا جوړ شوي دي او د دوی په خدمت کې دي او اصلا داسې یو مرجع یا داسې یو اداره داسې اصول یا داسې قانون نشته چې خلک اعتبار کړي چې له عدالت یا حق نه دفاع وکړي په خواشینۍ سره او صرف دغه ثابته صورت